د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلینو په یوه خبري ناسته کې وویل چې د روان هجري کال له پیل څخه تر اوسه د یاد ولایت مرکز مزار شریف ښار او ولسوالیو کې 29 میله سپکې او درنې وسلې نیولې دي. د یادې قمندانۍ ویاند زیاته کړه هغه کسان چې ناقانونه وسلې له ځان سره ساتلي ژر تر ژره دې له ترهګرۍ سره د مبارزې مدیریت ته وسپاري. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مدیریت د 1403 کال د پیل څخه تر دغه وخت پورې په ټولو ولسوالیو کې او حوزو کې مختلف عملیاتو کې 29 بیلابیل وسلې او مهمات راټول کړي دي چې د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ترهګرۍ په وړاندې تل هڅه او دا کوشش کوي چې ټول هغه مهمات او اسلحې چې د تیر شل کلونو څخه راپاتې دي هغه ټول راټول کړي او ثبت کړي. په دې خبري ناسته کې د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د ترهګرۍ سره د مبارزې مدیر وویل چې د تیر یو کال راهیسې امنیتي ځواکونو شاوخوا 130 میله وسلې نیولي. نوموړی زیاتوي د دې وسلو په تړاو 28 کسان هم له نیولو وروسته عدلیې او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. په بار باندې موږ ویل دي ورته چې کوم اسلحې غیر قانوني د په کور کې ساتي یا مهمات وي نو هغه د موږ مدیریت ته راپور راکړي چې موږ هغه رسمي تسلیم خط ورکوو چې هغه دوی ته هېڅ ارګان چې ورشي دوی ته مزاحمت نه وي او که چېرې څوک ضرورت ورته ولري هغه موږ اصول لرو چې هغه اصولي کارت ورکول کېږي استغاني کارت ورکول کېږي چې هغه په 34 ولایتو د افغانستان کې ځان څخه ګرځوی شي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین په داسې حال کې د وسلو د نیولو خبر ورکوي چې لا هم په هیواد کې یو شمېر خلکو له ځان سره ناقانونه وسلې ساتلي دي. امنیتي مسؤلینو یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د ناقانونه وسلو ساتونکي به د وسلو نه سپارلو په صورت کې له قانوني چلند سره مخ شي.